السلام علیکم ورحمت الله. دا بوټی تاسو پیژنئ؟ دا ډېر خطرناکه بوټی دی، ښه تاسو ته به ښکاري. نو اوسه پورې خو هغه حاصل یې نشته. تاسو ووایئ دا به یې څه شي بوټی او زه یم په لغمان کې، بیا نور خو پوهېږئ که نه چې لغمان کې کوم بوټی دا ډېر دي. اوس ونوایئ دا ګلپیان دي او دا پاس دا وینئ دا پاس دا چې دی هغه سترام بلوک دی، ښه شی دی سترام بلوک دی، ښه ښایسته رسېدلي ماشاءالله. نو دې خوا ته هم درته ښیم او لغمان کې بیا یو خوبي ده چې بس هر ځای کې اوبه دغسې روانې ګوره ورته دا 40 ساعته دا اوبه وي که نه، دا نه وي چې نوبت هم کله کله بعض ځای کې وي چې نن یې تا نوبت دی بل ورځ زما نوبت دی. دا چې دا تور بانجان دي، دا یې تور بانجان ښه. او منځ کې بیا څه شی دی دغه بوټي د املوک کې دي، سره املوک ښکاري ده. نو د حاجي صاحب راته ویلې وایي دغه سره املوک چې دي پورته دي هلته به ورشو او دا نه به پچق ورا پچق هم کړو که نه چې شی پکې شته که نه. دلته دې پټي کې ماشاءالله ښه زیات کرلي دي او دغه چې دي ملی دي او هاخوا ته د پیازو تخم دی. نو هغلته هم نوش پیاز دي که نه، هغه هم درته ښیم یله. ډېر خوندوره هوا ده ماشاءالله او بانجان خو ماشاءالله رسېدلي دي. دا د بانجان او دا د پیازو هغه دی غوټې دي که نه، کښېنه بېرته پیاز کېږي. نو د حاجي صاحب راته ویلي وی چې دغه قلا کې مې 25 بوټي ونې وې، د هغه مې وی 25,000 افغانۍ خرڅې کړې وې که نه. اوس دا املوک دي، سره املوک دي ښه، پاخه نه دي او ته وګوره ماشاءالله څومره ښایسته حاصل کوي. یو وخت کې داسې و چې وایي دا دلته نه کېږي ځکه اخوا ته زموږ په ګاونډ کې کېدل که نه، نو هغې د تجارت جوړ موږ خلکو ویرولو چې دا مه کرې دلته نه کېږي او نه فایده کوي. همداسې امروت هم دلته چا ویل چې مکې اوس دې هغه کې باغ کې امروت هم شته دي، خو دننه نه ورځو کور دی دلته لا اوسه پورې خلکو کېنولي نه دي. نو دلته چې کوم رواج دی مالټې دي، پسې راتېر شم لیمو دي او همدا سره املوک دي، امروت هم اوس لږ لږ شروع سوي، امونه بعضې ځای کې ډېره ښایسته نتیجه ورکړې ده. نو راځم خپلې خبرې ته چې خلکو به ویل دا سره املوک او دا شیان دلته نه کېږي چون د هغې تجارت ته پکې خطره وه که نه. نو دا ظالمان دا پته نشته ده چې هر سړی د خپل قسمته خوري. دا وګورئ په دې یو جوغه کې حساب یې وکړه، 1 2 3 4 5 6 7 دغه 8 د 9 په دغه یو هغه کې 9 دانې دي. څو دانې؟ 9 دانې. داسې دا وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 په هر یو کې هم داسې دا حسابه وی ماشاءالله دی وي. زموږ وطن الحمدلله که درته وایم چې هر شی پکې وکړو هغه کېږي. دومره ښایسته خوږه هوا، ښایسته خوږې اوبه، خوږه خاوره. اوس دغه خاوره چې ده دلته شولې هم کېږي، ګوره هغلته شولې ښکاري، هغه ځای کې ریبدل سوي دي ښه، شولې پکې کېږي مطلب وریجې، غنم پکې کېږي، جوار پکې کېږي، دغسې ښایسته ښایسته میوې پکې کېږي چې د دنیا کې کوم شی وی دلته کېږي. که هغه ترکاري وي مطلب سبزي وي، که هغه میوې وي فروټ وي که نه، هر شی چې وي هغه دلته کېږي الحمدلله. خو خبره دا ده چې موږ ورته بېرته مارکیټ نه لرو. که چېرته اوس همدغه سره ملوک دي، دې ځای نه کاټنو کې اخیستل کېږي، تجاران یې اخلي بېرته یې کاټن کې اچوي. نو همداسې شنه په همدغه حالاتو کې دی وړي چېرته ګاونډ ته وړي، هلته هغې بېرته سردخونې هم ورته لري، هغلته بېرته هر څه یې برابرې بیا یې روړي موږ ته، چې کله لږ خوړینګ سي بیا یې روړي موږ ته. دا اوس وګورئ تاسو دلته وګورئ، ښه ورته وګورئ دې یو ځای کې وګوره څومره دي، دې خوا ته دا وګوره دا وګوره. دلته که نور هم کار وشي دا نور هم سره هغه کېږي. که موږ ته دلته بیا هم وایم دلته تجاران پیدا شي، دلته په دغه برخه کې موږ پروسس لپاره کارخانې ولرو. مثال دلته موږ داسې تجاران پیدا شي چې هغلته کارخانې جوړې کړي او څو نفره هم په کار وګمارل شي، بیا به موږ دې ته اړ نه یو چې نورو ملکونو نه بیا خلک هغه راوړي، همدا بېرته زموږ خپل مال راوارد کړي او هلته په موږ باندې قیمته خرڅ کړي. دا وګورئ دا ونې څومره ډکې دي، دغه لږ پاخه هم دي خو هلته ورتګ هم نه شم تللی، خو ته اوبه دي خټې دي، څومره ښایسته ښایسته ډک دي. نو راځئ فقط ویډیو هدف مې دا دی، په هره ویډیو کې زه دا وایم چې یو څوک خصوصا شتمنو هېوادوالو باندې مې غږ دی چې د ملک لپاره یو څه کول پکار دي. ښه هغه دا چې دلته ورته اوس دې په خاطر باندې هم دلته سیستم داسې جوړ دي چې همدغه خام واخلو هلته پاخه شي، هغه ځای کې مثال
بیرته کارتنو کې بیا د هېواد هغه ولایتو ته چې دا پکې نه وي هغلته ولیږي یا مثال بهر ته تولید کړو ولې زمونږ تولیدات وي خلک پې خپل هغه ولګي ټاپې ولګي او نورو ملکونو ته هغه کړي ګټه هم د هغې هر څه خواري پې او زحمت خواري پې زمونږ دهقان هغه کړي وباسلي او ګټه یې بل څوک اخلي نو انشاءالله چې دغه شان ته خلک فکر وکړي صحیح ده ډېره مننه الله هم خوشحاله لره السلام علیکم دا ویډیو خو دې وکتل زه غواړم یو بله موضوع در سره هم شریکه کړم فقط یو دقیقه وخت دې غواړم موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي همدا اوس په دغه واتساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه ویب سایټ درته هم ښکاري نو ویب سایټ ته هم لاړ شه وګوره موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده هغه ورونه چې خبر نه هغې د خبر شي خپل بچي راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کړي تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې زه پوهېږم ته مصروفه یې ته به وظیفه لرې ته به چوکیداري کوې ته به ټیکسي چلې خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړي همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې دا وخت به تا سره نه وي انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوي دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه الله مو خوشحاله لره السلام علیکم ورحمت الله